سلامونه. زما دا ویډیو هر هغه کس وګورئ چې څوک غواړي چې بس زه سم مالدار شم. ته غواړې که نه چې مالدار شم، نو زما دا ویډیو پوره وګوره، ځکه نن زه تا ته یو داسې تجارت ښیم چې په هغه تجارت سره به ته الله یو داسې مقام ته ورورسوي چې ستا په دې سوچ کې به هم نه وي. پوهېږې که نه؟ نن زه تاسو ته په یو داسې ځای کې ستاسو انویسټمنټ کول غواړم چې هغه ځای کې ته انویسټمنټ کې نو ستا د سوچ نه بهر، ستا د سوچ نه زیاده به تا ته الله درکوي انشاءالله. نن زه تاسو باندې داسې څه اورېدل غواړم، که ته دیاړي مارې همې واوره، که ته تجارت کوونکی همې واوره. مطلب چې ستا لږ دی او که ډېر دی انکم دې شته، پیسې ګټې، واوره. زما دا یو څو خبرې په غور سره واوره. او که ته مالداره نه، که ته کروڑپتی اررپتی نشوې که نه، که ته کروڑپتی تا به الله اررپتی کی. یاد ساته تا سره به دومره مال دولت راشي چې ستا سوچ نه به هم سیوا وي. زه په خپله یو تجارت کوم، زه په خپل ځان له څه خوښوم. نن زه غواړم په کیمره شیر کول غواړم، او کېدای شي چې دا زه په کیمره شیر کم، ستا ژوند بدل نه شو، نو بیا هم زما په دې مخ باندې لاړې راتو کوې سپیا وی لرې شوی، ستا په وجه باندې ما دلته کې تجارت کړی، ستا په وجه باندې ما دلته انویسټمنټ کړی، نن زما هغه هر څه تباه شو، زما په دې مخ لاړې راتو که که ته لږ نقصان هم در ورسېد. زما ورونو، تاسو ته پته ده تاسو تجارت د چا سره شروع کوئ، تاسو به کامیاب یې. که ته 100 روپۍ وګټې، 100 ریاله وګټې، که ته 1000 روپۍ پاکستانۍ ورځ ګټې، او که ته $50 ګټې، که ته هر څومره روپۍ ګټې، که ته 1000 روپۍ پاکستانۍ ګټې، زما وروره د دې نه ته 100 روپۍ راواخله. که ته 100 ریاله یا درهمه ګټې، د دې نه ته 10 روپۍ راواخله. یعنی ته 10% یا 5% د روپۍ چې دی د دې روپو نه راخله، او ډیلی راخله، هر ورځ راخله. 15 میاشتې مسلسل، 15 میاشتې څومره؟ 15 میاشتې مسلسل د دې نه 15% یا 10% په زړه کې تا ته کم غوره ښکاري، هغه شان وکړه. که د دې نه ته 10% راواخلې که نه، نو دا 15 لکه مطلب تا 10 ریالو نه د 100 ریالو نه 10 ریاله راواغسته، نو دا 10 ریاله تقسیم که په منځ 2 کا. 15 ریاله یو سایډ ته کېده، 15 بل ته کېده. دا 15 ریاله چې کوم یو سایډ ته تا کېښوستل، د دې نه دا 15 نه 2.5 ریاله چې کوم دي، دا ته په مدرسه کې انویسټمنټ کا، او دا 2.5 ریاله چې دي دا ته په جومات کې انویسټ کا، او دا کم 15 ریاله چې دي که نه، نو دا ته په غریبانانو خلکو کې انویسټمنټ وکړه. کله چې دا دنیا چا پیدا کړې؟ الله. دا جومات د چا ځای دی؟ د الله کور دی. صحیح شوله؟ مدرسه هلته علم ښودلی کېږي، د الله بړۍ بیانېږي، هلته کې قرآن ښودلی کېږي. غریبانان د چا بندگان دي؟ د الله بندگان دي. چا پیدا کړي؟ الله. زما ورونو، کله چې ته 10 ریاله، 10 درهمه یا 100 روپۍ ولګې په دغه ځای کې انویسټ کې، زه دا د زړه خبره کوم، زه په خپله یې کوم، په رب مې د قسمي لا اله الا الله محمد رسول الله، که تاله الله رب العزت د یوې په سر باندې 200 در نه کړی، نو راشه بیا هم زما په دې مخ لاړې راتو که. پوهېږې که نه؟ انویسټمنټ شروع که، تجارت وکړه. ته چا سره وکړه؟ د هغه کائنات سره وکړه چا چې مونږ او دا ټوله دنیا پیدا کړی. خپل تجارت د الله سره شروع وکړه، او بیا ته کامیاب نشوې، خدا به ته ډیلی کې بس کې به نه، هر ورځ 10 ریالو نه 15 ریاله غریبانانو ته وباسه، او دا 15 ریاله مدرسې او جومات ته وباسه، او ته کامیاب نشوې، نو بیا هم راشه زما سره کېنه، او چې څونه روپۍ ته په جومات او مدرسه کې ورکړې وې، قسم مې دې په الله چې دا به زه درکم، او چې تا ته سیله میلاو نه شوه، نو زه به یې درکم د خپله ځانه، چې راشه دا دې ستا پیسې او ته یې واخله. زما ورونو، په رب مې دې قسمي، هغه رب چې مونږ یې پیدا کړي، چې کله ته د هغه سره تجارت وکړې که نه، تا ته به بیا د خپل ژوند، تا ته به د خپل روزګار، تا ته به د خپل لایف یو سکون میلاو شي.
ژوند کې به درته سکون میلاو شي. په دیاړۍ کې ورکه دا مو وایي چې زه دیاړې مار یم او 100 روپۍ دیاړې اخلم. نه، ته دیاړې مارې. په کم وخت کې دا په نن په سوشل میډیا زه کل عام ویم، په هغه وخت کې چې ما به دیاړې کوله، سلیم ټیلر نوم یې دی، قسم مې دی په خدای که نه په روژه کې ما هغې ته پیسې ولېږلې، ما یې دې له 50 روپۍ هره ورځ 2-3 کورونه مې ورته ښودلي وو، ما یې دې له ورکوه. ما د هغه وخت نه دا ټرای کړی چې دا د 2017 خبره ده، دا د 2017 خبره ده، ما به دیاړي کوله. دا هغه دیاړۍ روپونه به په هر روژه کې ما 15,000 روپۍ پاکستان ته لیږلې او هر ورځ به هلته کې غریبانانو له ما واوره لیږله. که نن زه په سوشل میډیا ویم ما لکه الله کامیابي را کړې ده او زه که کامیاب یم ما له الله دومره څه را کوي چې زه سکون سره یم، نو دا د دغه خلکو دعاګانې دي. زما خوږو ورونو سوال کوم درته چې تاسو د خپل رب سره تجارت شروع کړئ او تاسو کامیاب نشوئ، نو بیا هم درته وي چې زما په دې مخ لاړې راتو کو. که زما دا خبرې م خوښې شي ښکلی کمنټس وکئ او دا ویډیو هر چا سره شیر کړئ، که هغه بزنسمین دی، که هغه که هر لیول والا کس دی، دا هغه ټولو ورونو سره زما دا ویډیو شیر کړئ. ډېره مننه. السلام علیکم.